تکبیر اسلامی امارت افغانستان زنده باد. د خوست ولایت له عمومي بندخونې څخه د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان پر بنسټ د 4 مېرمنو او 6 ماشومانو په ګډون 80 تنه بندیان خوشي شول. د یادو کسانو د خوشي کولو پر مهال د خوست ولایت د محبس امنیتي مرستیال مولوي عزیز الله مستقیم وویل په یادو بندیانو کې ډیری په مخدره توکو، جنایي جرمونو او اخلاقي فساد تورن و چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغه فرمان پر بنسټ چې محاکمو ته یې استولی ترڅو هغه بندیان چې حقوقي دوسیه ونه لري نوملړي چمتو او خوشي کړل شي. ټاکل شوې کمیټې له لوري آزاد کړی شول. نن الحمدلله ګڼ شمېر بندیان د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې خلاصېږي چې 2 مردانه دي، د هغو کې 6 دانه اطفال دي او 4 دانې زنانه بندیان دي چې الحمدلله خلاصېږي. په ډېره خوشحالۍ دوی څرګندوي او طالبان هم ډېر خوښ دي ځکه چې طالبانو دوی ښه زندګي دلته کړې دي، دوی ښه کفالت کړی ده. بندیان له طالبانو نه خوښ دي او طالبان له بندیانو نه خوښ دي ځکه چې الحمدلله بندیانو هم دلته تر اوسه نه شورش کړی دی، نه نور مشکل جوړ کړی دی. نو د امارت زندان د امارت زندان نه بلکې یوه مدرسه ده. د امارت دلته الحمدلله ملګري ورته راځي، دلته معلمان ورته راځي، دلته مدرسین ورته راځي، دوی ته درس ورکوي، دلته دوی ته تبلیغ زمینه، دلته دوی ته د درس زمینه مساعده ده. الحمدلله دلته دوی ته د تفریح لپاره هم جای جوړ شوی ده چې دوی تفریح پکې کوي، والیبال پکې کوي. نو دا د امارت زندان نه بلکې یو تربیتګاه ده د دوی لپاره. نو الحمدلله موږ هم خوښ یو ځکه دا د موږ افغانان ورونه دي. موږ دلته چې دوی له موږ سره بندیان دي موږ په دو باندې خوښ نه یو، خو اما خوښ موږ په دو باندې یو چې دوی دلته اصلاح سوي دي او کور ته ولاړ شي، موږ بیا په دو باندې خوښ یو. د غرض آزاد شوي بندیان بیا د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د اختریزې بخښنې هرکلی کوي او وایي د بیا ځل لپاره به د قانون خلاف کړنې نه ترسره کوي. اسلامي امارت باندې ویاړ کوم، تل د ژوندی وي، تل د داسې ځواکونو باندې ویاړ کوم. زه 2 میاشتې کېږي چې دلته محکوم شوی یم، 2 میاشتې کېږي چې زه اوس خلاص یم. اسلامي امارت په ځواکونو باندې ویاړ کوم. موږ ته ډېره ښکلې روزنه راکړې ده، 15 وخته لمونځ به جمع، 15 وخته درسونه موږ به جمع. زموږ سره دومره ښه چلند کړی دی چې زه به خپل جرم انشاءالله تعالی زه اسلامي امارت ته ډاډ ورکوم چې زه به بیا انشاءالله تعالی داسې کار به نه تکراریږي. اسلامي امارت نه بار بار دا غواړم چې موږ ته ډېره ښکلې روزنه کړې، دوی په مشرانو باندې ویاړ کوم. د امارت سره په 6 میاشتې باندې محکوم وم او اوس مهال الحمدلله صحتونه مخه جوړ دی ور دی نه مخه او خشول یو او چې په خیر اختر ته خلاص کړو او اختر به د بال باچ سره تیر کو او نور خاوی علی دی نه ډیره مننه. هیره دې نه وي چې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډیری شمېر بندیان د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان پر بنسټ له بنده خوشي شوي دي.